ورتلو دی په لمانځه لګیا و. هغه د ورځې ملایکې چې په مازدیګر خیږي اسمان طرف ته هغه هم د ځان سره ولیکي چې موږ چې راتلو دی په لمانځه لګیا و. د سهار په لمانځه کې بیا دا نوې د ورځې ملایکې چې ورځي چې دی په لمانځه لګیا ویلي کې چې موږ چې ورتلو دی په لمانځه لګیا و. د شپې ملایکې چې په دغه ټیم کې خیږي هغه هم د ځان سره ولیکي چې موږ چې راتلو دواړه ډلې ملایکې بیا په ده شاهدي ورکوي د خدای پاک په حضور چې دی په لمانځه لګیا و. خو د ورځې ملایکې چې د مازدیګر په ټیم کې پورته کیږي د ورځې چې انسان څومره خبرې کړي دي څومره عملونه یې کړي دي دا ټول د الله تعالی حضور ته وړاندې کوي چې په نن ورځ کې دغه انسان دا د عمل وکړه په نن ورځ کې دغه انسان دا خبرې وکړي. د شپې ملایکې د سهار په لمانځه باندې بیا پورته کیږي الله تعالی ته دا د اعمال عرض کوي چې په دا شپه کې دغه انسان یا دا ګناه وکړه یا یې دا نیکي وکړه چې څه یې کړي یا یې څه ویلي دي دغه بیا د سهار په ټیم کې هغه نو د هر انسان رپورټ روزانه عمل د یوم قبل اللیل پورته کیږي عمل اللیل قبل اليوم پورته کیږي. وإن علیکم لحافظین بېشکه په تاسې باندې ساتونکي ملائکې دي د تاسې د عمل دپاره مقررې دي کرامن ډېرې عزتمنې دي د الله په نزد باندې کاتبین لیکونکي د تاسې د اعمالو دي یعلمون ما تفعلون پیږي دغه ملائکې په هغه کار چې تاسې یې کوئ چې هر کار کوئ دوی په پیږي ښه یې وکړه که بد یې وکړه. حتی په هغه یو روایت کې راځي چې انسان د نیکۍ نیت وکړي نیت ملائکې دستي الله تعالی ته عریضه وکړي چې دغه انسان خو د نیکي نیت وکړه الله تعالی ورته یوه نیکي ورته ولیکئ او چې بیا عمل وکړي د نیکي نو الله تعالی ورته اوس یو په لس ورکوي ورته او که د ګناه نیت یې وکړه ملائکې دستي الله تعالی ته عریضه وکړي چې دغه انسان خو د ګناه نیت وکړه الله تعالی ورته مه یې لیکئ که پرېښوه بیرته د خدای د ډاره نو الله ورته اوس یوه نیکي ورته ولیکئ چې دا پرېښوه دا خو د ده عمل ده او که ګناه یې وکړه نو یوه ګناه ورته ولیکئ. نو هغه حدیث مبارک کې راځي چې ملایکې په څه پیږي چې انسان د نیکۍ اراده وکړه یا انسان د بدۍ اراده وکړه دوی دستي الله تعالی ته عریضه کوي ملایکې په څه پیږي وای انسان چې د نیکي اراده وکړي د دغه انسان یوه خوشبویي پورته شي ملایکې پوه شي چې دغه انسان د نیکي اراده وکړه ځکه نیک عمل خوشبویي لري او چې انسان د ګناه اراده وکړه د دغه انسان بدبویي پورته شي ملایکې پوه شي چې دغه انسان د ګناه